د دوشنبې په ورځ په ننګرهار کې د ملي امنیت منصوبینو په هلو ځلو 12 تنه داعش وسلوال د قومندان تعویض خان په مشرۍ د سولې له روان بهیر سره یوځای شول. د ننګرهار والي وینا عطاالله خوږیاڼي وایي تر دې وړاندې یادې ډلې د دې ولایت په کوټ، هسکې مینې، نازیانو او وچین ولسوالۍ کې د مفتي عبدالله اورغزي په مشرۍ د داعش وسلوالو په لیکو کې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه ترسره کول. د داعش ډلې د یو مشر په ګډون 12 تنه داعشیان چې پخوایي په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلوده له جګړې لاس اخیستی او د ملي امنیت د منصوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې دوی د 12 میله درنو سپکو وسلو سره یو ځای د سولې روان بهیر سره یو ځای شوي دي. دوی په خپلو پخوانیو ترسره شوو تروریستي فعالیتونو باندې هم پښیماني ښکاره کړې ده او ژمنه کړې چې له دې وروسته به د نور افغانانو په څیر ژوند تیروي او له دې وروسته به هیڅ ډول تروریستي فعالیت ترسره نه کړي. خوږیاڼي زیاتوي د سولې له بهیر سره یو ځای شوو خپلې 12 میله وسلې هم دولت ته سپارلي. د سولې پروسې سره د داعش 12 کسیزې ډلې مشر تعویض خان وایي د ننګرهار اچین ولسوالۍ د باندر سیمې اوسیدونکی دی او له 3 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ په ګډون له داعش ډلې سره یو ځای شوی چې د حقیقت په درک کولو سره د داعش لیکې پرېښودې او دولت سره یو ځای شو. اوس خو مونږ په حال 12 کسان یو او کسان چې مرګري نورم شته او فعالیت هم لکه شپږ کاله په دغه کې زمونږ وشو. اوس پورې مونږ نه پیډو به تعلیمه خلکو خو لکه اوس شو پیډو د لوب او د گیم ټول د پاکستانو نو چې دغه بای مونږ پوه شو نو مونږ بس صاحب مهربان راغلو خپل خاورې له خپل ورونو سره یو ځای شو. نو موړې زیاتوي تر دې وروسته به د خپل هیواد د بهبود لپاره کار کوي او له نورو مخالفو وسلوالو هم غوښتنه وکړه چې د پردیو په لمسون خپل هیواد وران نه کړي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.